ډیر راشه جوړ کړی راځه څو خبرې ورسره کړو چې دوی ولې دا حکومت خبرې نه مني. السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني خیر. جردار ته وایه چې لاک ډاون د یار څه بند دي او 5 کسونو نه به زیات نه جوړېږي نو دلته خو تاسو دومره ډیر ماشاءالله ولې راغونډی یای ماسکونه هم څه لنی اچول ماسک خو ټوپی لارای نه ډیر ګران دی نګه چې مخکې 15 روپۍ اوس په شپږ زره کې 2000 روپۍ یو ماسک دی نو وړو وخلو غوړی وخلو چې بوره وخلو ماسک وخلو نو مونږ نه ارزه غریبۍ لا سپاتې زبردست خبره وکړه دوستانو وایي چې ماسکونه اچول غواړو خو دومره ګران شوی او شارټ شوی دي چې غریبۍ لا سر پاتې مارکیټ والا دکاندار سره چې ماسک لا ورشي ماسک بالکل انجن پر ریټ راکایي رااله او موږ ته پته نه لګي چې دا ماسکونه ګران دي کې انجن ګران دي نو موږ خو اپیل دی چې مطلب دا ماسکونه دا خوراکو شي نه چې کوم انسان ضرورت وړو غوړي چې بوره دوی دومره ګران دي ته به کنيډا کیو نو موږ سره خو هیڅ غا نشته چې ما چول دا بازار کې اول 100 روپیو دا مخکې 6 روپیو او درځنه به 3 روپۍ دا نه به اوس یو 6 روپۍ دی نو پته نه لګي چې سوناب کې لګیدل که ایسیب کې لګیدل که شایب کې لګیدل تاسو ټول زکه تاسو ټول زکه ګران دي زکه نه اخلای ها حکومت ته چې ارزانه کوي بیا چوي واو چې 15 روپۍ دا نشي بیا بیا چو 15 روپۍ دا نه مفت ته مفت شي نه خیر ده دومره وصله رو لشل روپۍ دا نشي بیا بیا وخلو مطلب حفاظتي اقدامات تیار خو چې ارزانه کا چې شای ارزان کې حفاظتي اقدامات منو او اپناوویا خو نيستای